راپورونه وایي چې د افغانستان دفاع وزیر ملا محمد یعقوب په امر د ځانګړو ځواکونو یو شمېر ډلې د موټرسایکل پر مټ د اټک پر لور د حرکت لپاره چمتو شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي چې د افغانستان دفاع وزیر ملا محمد یعقوب په امر د ځانګړو ځواکونو یو شمېر ډلې د موټرسایکلونو پر مټ د اټک پر لور د حرکت لپاره چمتو شوي دي. د سرچینو په وینا دغه ځواکونه چې پر موټرسایکلونو سپاره دي د ځانګړو تجهیزاتو او زیړو بوشکو سره د ټاکلي مسیر پر لور روان شوي دي. د معلوماتو له مخې دا ځواکونه د چټکو عملیاتو لپاره کارول کیږي او عموما د چټک حرکت، ناڅاپي حضور او ځانګړي ماموریتونو لپاره کارول کیږي. سرچینې وایي چې د دې ځواکونو حرکت د ستراتیژیکو موخو لپاره تنظیم شوی او سیمې د امنیت وضعیت سره تړاو لري. راپورونه زیاتوي چې دغه ځواکونه د اټک پر لور روان شوي دي. اټک هغه سیمه ده چې د پاکستان په پنجاب ایالات کې موقعیت لري او د مهمو لارو پوځي اهمیت له امله پیژندل کیږي. دا سیمه د سیند پر غاړه پرته ده او د پاکستان د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ مهم تګ راتګ پکې ترسره کیږي. سرچینې وایي چې د موټرسایکل سپرو ځواکونو کارول د جګړې په نوې تګلاره کې مهم رول لري، ځکه موټرسایکلونه د غرنیو ناهمواره سیمو لپاره ډیر مناسب وي او ځواکونه کولی شي په چټک ډول له یو ځای بل ځای ته انتقال شي. پوځي کارپوهان وایي چې د داسې ځواکونو کارول عموما د چټک عملیاتو، د کشفي ماموریتونو او ناڅاپي بریدونو لپاره ترسره کیږي. د دوی په وینا په وروستیو کلونو کې د نړۍ په ډیرو جګړو کې د چټکو سپکو ځواکونو کارول زیات شوي دي. د سرچینې په خبره هغه زیړې بوشکې چې له دغه ځواکونو سره لیدل کیږي ښایي د ځانګړو تجهیزاتو یا د عملیاتو د اړینو موادو د انتقال لپاره کارول کیږي. خو د دې بوشکو د دقیق هدف تر اوسه په رسمي ډول نه دی روښانه شوی. دا خبر په داسې حال کې خپریږي په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو په اوږدو کې وخت ناوخت امنیتي پیښې راپور هم ورکول کیږي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.